حال شو مشاعر شو معیارانو غنیمان دا امید د خلکو نو زه د دې پی ایم ایس سټوډنټ طلحاوید ادبي نوم مې طلحاوید عدل دی خو خپل نوم مې طلحاوید دی د دې ټولو میلمنو د دې شاعرانو شکریا ادا کوم او ویلکم ودویم په دې پروګرام کې زه تاسو ته خپل یو څو شعرونه وړاندې کوم چې قلم پلاس کی دی راواخل ځوانه پاس شاب پاس ځوانه د دې قلم د دې مسلم په مملکت کې ځوانه د دې قلم په سر باچا شځوانه او دا موبایل د تباہی سبب دی مړه ته خلک دانا شځوانه او د دې فری فایر او پبجی نیاره د دې فری فایر او پبجی نیاره بس مړه لږ شانت پشا شځوانه په دې قلم پسې مې یو غزل لیکلی دی چې په دې جهان کې بادشاهي شروع کا په دې جهان کې بادشاهي شروع کا د دې قلم سره یاري شروع کا د مسلمان سره جګړې مه کوه بس مړه ته یې ورورولي شروع کا د مسلمان سره جګړې مه کوه بس مړه ته یې ورورولي شروع کا ځان د مسلم د شملې سره جوړ کا په دې یهودو بدماشي شروع کا د مسلمان د حکومت نام روشن کداسی او خپل لیډري شروع کا ته د بچو د مستقبل لپاره ګټه وکړه ته د بچو د مستقبل لپاره ګټه وکړه ای لوفر مه ګرځه ته ځان له مزدوري شروع کا او بیا د عمر بن خطاب په شان شه بیا د عمر بن خطاب په شان شه بیا د هغه شان دیلي شروع کا یو څو خواره واره شعرونه دي چې ای د دې ملک یو مستقبل جوړ شه ای د دې ملک یو مستقبل جوړ شه بس مړه ته چراغ د دین جوړ شه د دې ښاغلو ښکلی یاد تازه کړې مړه ته صلاح الدین جوړ شه هغه د سند فاتح و ته د کشمیر فاتح شهید دومره فرق دی محمد بن قاسم جوړ شه هغه د سند فاتح و ته د کشمیر فاتح شاید عمر فرق دی محمد بن قاسم جوړ شه او بیا د مسلم د حکومت یاد تازه که بیا ته شیرشاه او نورالدین جوړ شه او بیا د ماکې په یهودیانو که بیا اسامه بن لادن جوړ شه بیا د محمود بهادري تازه که بیا د دې ملک د پرون نن جوړ شه آخري شعر دی چې بیا شاعري او که غزل ولیکې مړه پرېږده دا دین جوړ شه چې رانږدې شي نو